قیمتي ګاڼې او زیورات لکه زمرد، یاقوت، نیلم او نیمه قیمتي ډبرې لکه لاجورد او تورمالین د هیواد له بېلابېلو برخو څخه راایستل کیږي او د پام وړ برخه یې په هیواد کې پلورل کیږي. همدارنګه ډیره برخه یې د قانوني لارو له هیواده بهر د پلور په موخه صادریږي. په ورته وخت په مزار شریف کې د قیمتي دانو پلورونکي وایي چې د اسلامي امارت په بریا سره قیمتي ډبرې په معیاري ډول ویستل کیږي او په رسمي ډول په نړیوال بازار کې پلورل کیږي. از وقتی که دولت امارات اسلامی آمده اینا با مشکل درستش استخراج میکنند، با مشکل درستش به فروش میرسانند در کشورهای خارج. قبلا بوده که می دانا قاچاق میشد، به کشورهای همسایه ما قاچاق میشد بسیار به قیمت ناچیز. خوبترین هایش زمرود است که از ولایت پنجشیر است، از کشور خود ما و شما از افغانستان. دیگه یاقوت جگدلیک است یا قیمتترین دانه هایی است که در سطح دنیا شهرت داره و قیمتی است. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د قیمتي دانو پلور یې د خلکو علاقې پورې تړلی او د دوی له فرمایش سره سم جوړیږي. له دغو قیمتي ډبرو لاسبند، د لاس ګوتې، غاړکۍ، لښتۍ او نور جواهرات ګاڼې جوړیږي چې خلک یې د زینت او ښکلا لپاره کاروي. دوی زیاتوي د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او د بهرنیو سیلانیانو راتلو سره د دوی د پلور بازار ګرمیږي. تعداد زیاد 1000 2000 5000 دانه بازی را در اینجا مردم ما خارج میبره، در خارج بازی را در پیسی خوب سودا میتونه. دانه ها دیگه جواهرات هر کس همو شوق خود داره. مثلا بعضی ها یاقوت خوش داره و بعضی ها زمرد و بعضی ها فیروزه و بیشتر همی عقیق و فیروزه و همی چیزا در شهر مزار شریف بیشتر به فروش میرسه. افغانستان او قیمتي ګاڼې شاوخوا 6500 کلنه نه ماتېدونکې اړیکه لري. دا ډبرې په تیر کې د بدخشان، پنجشیر او نورستان له ولایتونو څخه راایستل کېدې او د لرغوني تاریخ په اوږدو کې بین النهرین، مصر او هند ته لیږدول کېدې.